سندرغاړی چې کوم و ګلزمان استاذ ده هم تېره کړه او وفات شو د 86 کالو په عمر. هغه نیمه پېړۍ هم څو کاله اړولی و چې د پښتو سندرې یې ویلې. هغه ته که موږ ملي سندرغاړی ووایو نو دا به بې ځایه نه وي. هغه په ملي راډیو افغانستان، ملي ټلویزیون افغانستان کې په لسیزو سندرې وویلې او د محفلونو د وجرو یو داسې بنسټ ښوونکی و چې ګڼ شمېر سندرغاړي به یې راغوښتو او بیا به یې د حجرې پروګرام په نامه جوړول چې په هغه کې به منګی، رباب، ډول هر څه و. دا یو ډېر خوندور وخت و. شاید تاسو دا پروګرامونه د ده په یوټیوب یا په ګوګل پیدا کړئ. رویه ښاده.